ډېر خراب لشي بد بیان و خراب اوس جوړ شو ډېر سم شو خلک ډېر خوشحاله دي خلک ایران کې خدمتونه کړو د ایران خدمت په خوځ اوس په خپل وطن کې به موږ خدمت وکړو ستړو هیوادوالو د همت لڅراون غړی نور ورغېدو ته د ملت لڅراون غړی کندهار ښاروالۍ د ښار په 10مه ناحیه کې د مینا برج سړک د لومړي فاز رغنیزې چارې بشپړې او ګټې اخیستنې ته وسپارئ. یاد سړک چې د شرکت میوې په شمالي برخه کې موقعیت لري 3 میاشتې مخکې یې رغنیزې چارې پیل شوې وې. د 1 کیلومتر په اوږدوالي او څه باندې 10 متره په پلنوالي سره د 19 میلیونه افغانیو په لګښت سره په اساسي او معیاري ډول ورغول سو. سړک نه و تللی هغه پلچک یې نه و جوړ دا ځای نه و جوړ د موټرانو د هېڅ چیز لپاره نه و جوړ دا زموږ د کلي لار ده د هغه بازار ته لار ده داسې پر درایي کلو یا داسې پر بل خوا کلو نو اوس زموږ اصلي لار دغه شوله موږ ډېر د حکومت څخه خوشحاله یو د رئیس څخه خوشحاله یو چې دا کار کوي. د دې سړک په بشپړېدلو سره د سیمې اوسېدونکو ګڼې ترانسپورټي ستونزې حل او د تګ راتګ اسانتیاوې رامنځته سوې. خوشحاله ډېر یو د ښاروالۍ چې دغه کار پروژې منظوروي او موږ دا کم غریبان خلک کار اخته کوي او د وطن لپاره موږ غواړو خدمت وکړو او سم کار وکړو. د مینا برج سړک د 2م فاز چارې به هم ډېر ژر پیل سي څو دا مهمه پروژه په بشپړ ډول تکمیل او د ښاریانو د هوساینې لپاره لا ډېرې اسانتیاوې برابرې سي. دا پروژه د کندهار ښاروالۍ له هغو دوامدارو هڅو څخه ده چې موخه یې د ښاري زیربناو پیاوړتیا د معیاري سړکونو جوړول او ښاریانو ته د غوره خدماتو وړاندې کول دي. هلی په اخلاص او صفانیت لڅراون غړی نور ورغېدو ته د ملت لڅراون غړی